ډیر د خوشحالي ځای ده چې افغانانو د خپل هغه ارمان لار قطع او طی کړی چې 30 کاله شاوخوا ورته منتظر پاتې سوي وو. هغه دا ده چې ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو لپاره او داسې د سیمې د رفاه او اقتصادي ودې لپاره یوه اساسي پروژه وه، او اوس موږ تاسې هغه مرحلې ته ورسېدو چې دا پیل سو عملا، او انشاءالله له نن نه وروسته به د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هراته پورې رسیږي چې د هرات په رسیدو سره به عین حال کې په دې کې ګاز هم پرېښودل کیږي، او دا ګاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. د افغانستان خلک به انشاءالله د دې ګازو نه استفاده کولی شي په ډېر ارزانه توګه، او د افغانستان د خلکو ډیره اړتیا به ترې پوره کیږي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي او هغه نه بیا خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې د هغه کندهار ته رسیږي، هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا ده چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، بیا هندوستان ته ځي، او دا د سیمې دپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسان رصد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لویه پروژه وه چې الحمدلله نن پیل شوه. بل دا ده چې دا پروژه ځان سره نوري برخې هم لري. تنها ټاپي خو د ګازو هغه لوی پایپ لاین داسې تېرېږي، په څنګ کې د فايبر نوري لاین تېرېږي چې هغه هم په دغه پروژه کې برخه ده او ونډه لري. او د فايبر د رسېدو سره به افغانستان د نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي. په مخابراتي برخه کې به ډېر سهولتونه ایجادېږي، د ټکنالوژي په برخه کې به ډېر سهولت ایجادېږي افغانانو ته، د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړېږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ لکه د نور هیوادونو سي ده، ځکه چې موږ د نړیوال جال سره د مځکې له لارې نه وصل کیږو. او دریم برخه د دې پروژې دا ده چې د اوسپنې پټلۍ به د دې سره په څنګ کې غځي. دا پټلۍ هم تجارتي استفاده ځینې کېدلی شي، هم د سیمې د تړاو د اړیکو لپاره استفاده ځینې کېدلی شي. لومړی فاز د ترکمنستان نه تر هراته پورې رسیږي، او د هغه مرکز سره به وصل کېږي چې د ایران نه هم د اوسپنې پټلۍ رارسېدلې، بیا به د مزار شریف طرف ته هم ځي او کندهار سره به وصل کېږي. او په عین حال کې څلورمه داسې دلته به نیمه پوخ سړک هم ورسره تېرېږي. لومړی به دا سړک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کیږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي او هغه ضرورتونه به حل کوي. وروسته د هغې نه به دا سړک بیا کېدلی شي اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي، او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی شي. داسې الحمدلله د افغانستان خلک نن د دې پروژې د پیل شاهدان دي. د ټولو دپاره د خوشحالۍ ځای ده، او موږ ډېر خوښ یو چې ومو کولی دغه لوی ارمان د خلکو پوره کړی سو چې د ټاپي په غځېدو سره به زرګونه افغانان په کار بوخت سي، او په دوامداره توګه به څوس د ټاپي پروژه ده دلته نل ده او دا سوونه کال به انشاءالله دوام کوي. دې سره به خلک په کار اخته وي، دلته به د مراقبت دپاره، د امنیت لپاره او د نورو ضرورتونو دپاره به خلک مصروف وي. دا د کار او اشتغال ځایي او د کار پیدا کېدو دپاره یو لوی ګام ده. موږ ټول افغانانو ته په دې لحاظ باندې مبارکي وایو د دې پروژې او د سیمې د اتصال لپاره د هیوادونو ونډه هم کې مهمه بولو. د ترکمنستان هیواد نه مننه کوو چې دغه پروژې په پیل سره جرأتمندانه ګام واخیست، د افغانستان سره د خپل اخلاص او وروري او د همسایګۍ د ښکاره کولو سره عملا دا پروژه پیل کړه. او بیا له دوی نه دا مننه کوو چې د دوی ملي رهبر راغی د دې پروژې د افتتاح لپاره لاس په کار سو، او د ټولو د ولس نه او د رهبري نه د حکومت نه د ټولو نه مننه کوو. غواړو چې همیشه افغانستان د دوی سره په ښو مناسباتو اړیکو کې پاتې سي، او دواړه هیوادونه د ورونو غوندې مناسبات تر پای وپالي.